د ریاضي خپرونې درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. هیله مند یم چې ښه به یاست او په پوره مینه سره به له خپلو کورنیو سره یو ځای د ریاضي خپرونه ګورئ. پوهیږئ چې د هر کار په سرته رسولو کې که زیار وباسو او دقت ورته وکړو نو دا کار مو بریاوو ته رسوي. د ریاضي درسونو ته هم که ښه دقت وکړو نو هره موضوع چې موږ ته ستونزمنه ښکاري کولی شو ډېره اسانه زده کړو. په همدې هیله راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. لومړی به په ګډه د نن ورځې د زده کړې موخې وګورو. خوږو زده کوونکو، په دې درس کې به د کسري افادو علامې سره اشنا شو او دا به هم ولولو او زده به یې کړو چې کسري نامساوات څه ته ویل کیږي. خوږو زده کوونکو، د زده کړې موخې مو په ګډه ولیدې. آیا پوهیږئ چې یوه کسري افاده د متحول په کوم قیمت صفر کیږي؟ او یا هم یوه کسري افاده د متحول په کومو قیمتونو سره مثبت یا منفي علامه غوره کوي؟ هو ګلالیو زده کوونکو، د نن ورځې په دې درس کې به دا ډول پوښتنو ته ځواب پیدا کړو. مخکې له دې چې کسري نامساوات ولولو لازمه ده چې د کسري افادو د علامې ټاکل مو زده وي. د دې لپاره چې د کسري افادې علامې وټاکو لومړی د صورت او مخرج جذرونه پیدا کوو او هغه انترولونه ټاکو چې د صورت او مخرج افادې ورباندې مثبت او یا منفي علامې غوره کوي او وروسته به د صورت علامه د مخرج په علامه وویشو. که په یو اندروال کې د صورت او مخرج علامې مثبت او یا منفي وي نو د ویش حاصل یې مثبت دی او که د صورت او مخرج علامو څخه یو هم منفي وي نو د ویش حاصل یې منفي دی. مګر که د مخرج افاده په کوم عدد صفر شي نو د کسري افادې قیمت نه تعریف کیږي چې په دې ډول د کسري افادې علامه لاسته راځي. ګلانو زده کوونکو، د دې لپاره چې په ننني درس ښه پوه شو نو لاندې مثال په ګډه سره ګورو. مثال د x منفي 2 پر 2x جمع 6 افادې علامه وټاکئ. مثال مو په ګډه ولید. ګرانو زده کوونکو، اوس به راشو او په ګډه به د همدې راکړل شوې افادې علامه وټاکو. د x منفي 2 پر 2x جمع 6 افادې د علامې ټاکلو لپاره لومړی د صورت علامه ټاکو، یعنی هغه عددونه پیدا کوو چې د صورت افاده ورباندې صفر کیږي او یا هم ورباندې مثبت یا منفي علامه غوره کوي. نو د صورت افاده د معادلې په شکل بدلوو، یعنی مساوي په صفر سره یې لیکو. ګورو چې لومړی درجه یو مجهوله معادله لاسته راغله. اوس هم دا معادله حلوو چې معلوم حد یې یعنی منفي 2 د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په مثبت 2 بدلیږي او مجهول حد یعنی x د مساوات کیڼ لوري ته پرېږدو یعنی x مساوي 2 کیږي. اوس په همدې ترتیب سره د مخرج افاده معادلې په شکل بدلوو، یعنی مساوي په صفر سره یې لیکو. لیدل کیږي چې لومړی درجه یو مجهوله معادله لاسته راغله چې د معادلې د حل لپاره د مساوات د دواړو خواو څخه د 6 عدد کموو. اوس هم 6 د منفي 6 سره ختموو او 0 منفي 6 د منفي 6 سره مساوي کیږي او 2x مساوي په منفي 6 لاسته راځي. اوس د مساوات دواړه خواوې د x په ضریب یعنی 2 وویشو چې د صورت 2 د مخرج 2 سره اختصاروو او حاصل یې د x سره مساوي کیږي او همداراز منفي 6 په 2 وویشو چې د ویش حاصل یې له منفي 3 سره مساوي کیږي یعنی x مساوي منفي 3 کیږي. ګرانو زده کوونکو، ومو لیدل چې د صورت او مخرج د افادو صفري ټکي یعنی هغه عددونه مو پیدا کړل چې صورت او مخرج ورباندې صفر کیږي. نو د علامې ټاکلو لپاره په دې ډول جدول ترتیبوو. په جدول کې لیدل کیږي چې د صورت افاده په 2 صفر کیږي او د عدد څخه په لویو قیمتونو سره د صورت علامه مثبت او د 2 څخه په کوچنیو قیمتونو سره یې علامه منفي ده. همدارنګه د مخرج افاده په منفي 3 صفر کیږي او د منفي 3 څخه په لویو قیمتونو یې علامه مثبت او د منفي 3 څخه په کوچنیو قیمتونو یې علامه منفي ده. د دې لپاره چې د ټول کسر علامه وټاکو نو په جدول کې د صورت علامه د مخرج په علامه ویشو چې د جدول د کیڼ لوري د علامو ویش پیل کوو چې منفي په منفي ویشو او د ویش حاصل یې مثبت کیږي. منفي په مثبت ویشو چې حاصل یې منفي کیږي او په همدې ترتیب سره د جدول په ښی لوري کې مثبت په مثبت ویشو چې د ویش حاصل یې مثبت کیږي. ګوره چې په منفي 3 عدد کې د کسر مخرج صفر کیږي
نو که عدد په صفر وویشو نو د ویش حاصل یې نه دی تعریف شوی. همدارنګه په و د کسر صورت صفر کیږي چې صفر په عدد وویشو نو د ویش حاصل یې د صفر سره مساوي کیږي. په پایله کې لیدل کیږي چې د کسري افادې علامه د -3 او و عددونو په داخل کې منفي ده او د -3 او و عددونو په خارج کې یعنی x کوچنی له -3 او x لوی له و انتروالونو کې د کسر علامه مثبت ده. ګلونو زده کوونکو د کسري افادو د علامې ټاکل مو یاد کړل. اوس هم د دې څخه ګټه اخلو او د نن درس بل عنوان په ګډه سره ګورو. کسري نامساوات یوه کسري افاده چې د یوې بلې افادې سره د نامساوات د علامو په واسطه اړیکه ولري کسري نامساوات بلل کیږي. قدرمنو لیدونکو او د ریاضي صنف خپرونې ګرانو زده کوونکو د کسري نامساوات په اړه خو وپوهېدو. لومړی درجه کسري نامساوات عموما په دې شکلونو سره ښودل کیږي. ښه ځیر شئ. کسري نامساوات به د دې حالتونو څخه په یوه حالت سره راکړل شوي وي یعنی x جمع b پر cx جمع d لوی له صفر نه x جمع b پر cx جمع d کوچنی له صفر نه یا هم x جمع b پر cx جمع d لوی او مساوي له صفر نه او یا هم x جمع b پر cx جمع d کوچنی او مساوي له صفر سره دی. خواږو زده کوونکو د دې لپاره چې د کسري نامساوات په حل باندې ښه وپوهیږو نه یو مثال په ګټه سره ګورو. ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ. د دې کسري نامساوات د حل لپاره د کسر صورت او مخرج د معادلې په شکل بدلو یعنی مساوي په صفر سره یې لیکو چې د صورت او مخرج لپاره د متحول هغه قیمتونه پیدا کوو چې ورباندې صفر کیږي. ګورو چې د کسر په صورت کې 2x -1 راکړل شوی دی نو د صفر سره یې مساوي لیکو. اوس هم د معادلې د حل لپاره -1 د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په مثبت 1 بدلیږي او د مساوات دواړه خواوې د x په ضریب یعنی په 2 وویشو. اوس هم د صورت 2 د مخرج د 2 سره اختصاروو چې په پایله کې د x قیمت 1/2 لاسته راځي. په همدې ترتیب سره د مخرج افاده هم د صفر سره مساوي لیکو. ګورو چې لومړی درجه معادله ورڅخه تشکیل شوه چې د معادلې د حل لپاره -3 د مساوات ښی لوري ته انتقالوو چې په -3 بدلیږي. ومو لیدل چې د صورت او مخرج صفري ټکي یعنی د متحول هغه قیمتونه مو پیدا کړل چې صورت او مخرج ورباندې صفر کیږي چې له 1/2 او -3 څخه عبارت دي. اوس هم جدول کې دا عددونه په دې ډول لیکو چې لوی عدد یعنی 1/2 ښی لوري ته واقع شي او کوچنی عدد یعنی -3 کیڼ لوري ته واقع شي. په جدول کې صفري ټکي باید په نښه شي. په جدول کې لیدل کیږي چې د صورت د افادې جذر 1/2 دی. همدارنګه د مخرج د افادې جذر د -3 څخه عبارت دی. د دې لپاره چې د علامې په ټاکلو ښه پوه شو نو 3 عدد چې د 1/2 څخه لوی دی د صورت په افاده کې وضع کوو چې د صورت افاده 5 قیمت غوره کوي او که په مخرج یې وضع کړو نو د مخرج افاده ورباندې 6 قیمت غوره کوي. په همدې ترتیب سره که د -5 عدد چې د -3 څخه کوچنی دی د صورت په افاده کې وضع کړو نو -11 قیمت غوره کوي او که د مخرج په افاده کې وضع کړو -2 قیمت غوره کوي یعنی علامه یې منفي ده. لایق زده کوونکو باور لرم چې تر دې ځایه به په درس ښه پوهېدلي یاست ځکه تاسې زیار باسئ. د درس مهم ټکي به کتابچو کې در سره نوټ کوئ او که کله مشکل سره مخ کیږئ له مشرانو مرسته وغواړئ. اوس نو د کسري نامساوات د علامې ټاکلو لپاره یو جدول په پام کې نیسو. ګورو چې په جدول کې د صورت افاده یعنی 2x -1 په 1/2 صفر کیږي. د 1/2 څخه په لوی قیمتونو سره یې علامه مثبت او د 1/2 څخه په کوچنۍ قیمتونو یې علامه منفي ده. همداراز د مخرج افاده په -3 عدد کې صفر کیږي. د -3 څخه په لوی قیمتونو یې علامه مثبت او د -3 څخه په کوچنۍ قیمتونو یې علامه منفي ده. د دې لپاره چې د کسر علامه وټاکو نو د صورت علامه د مخرج په علامه ویشو. د جدول په کیڼ لوري کې ګورو چې منفي په منفي ویشل شوی چې د ویش حاصل یې مثبت دی. همدارنګه منفي په مثبت ویشو چې د ویش حاصل یې منفي کیږي
او د جدول په ښی خوا کې مثبت تقسیم د مثبت کیږي. همدارنګه 0 تقسیم د عدد د 0 سره مساوي کیږي او عدد تقسیم د 0 تعریف شوی نه دی. نو د لایتناهي سمبول څخه استفاده کوو. دا چې د کسر علامه مو وټاکله، اوس د نامساوات د حل ساحه پیدا کوو. ګورو چې په 2x منفي 1 پر x جمع 3 لوی له 0 نامساوات کې د نامساوات علامه مثبت ده، یعنی د 0 څخه لوی دی. نو په جدول کې هغه ساحه پرېږدو چې د نامساوات د علامې سره هم علامه وي، یعنی مثبت وي، او هغه ساحه چې د نامساوات د علامې سره مخالف علامه ولري خط کوو. اوس د نامساوات د حل لپاره هغه ساحه ټاکو چې سپینه پاتې ده، او کومه ساحه چې خط شوې ده د نامساوات د حل ساحه نه ده. نو په پایله کې د نامساوات د حل ساحه x لوی له 1 پر 2 او x کوچنی له -3 انترولونو څخه عبارت ده، یعنی د 1 پر 2 څخه لوی قیمتونو او د -3 څخه کوچنی قیمتونه د نامساوات د حل څخه عبارت ده. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، د ریاضي صنف خپرونې د ننني درس د پای شېبو ته راورسېدو. په ننني درس کې مو چې کومې موخې ټاکلې وې، په پای کې به ورته لنډه کتنه وکړو چې موږ او تاسې څه زده کړل. د کسري افادې د علامې ټاکلو لپاره لومړی د صورت او مخرج جذرونه پیدا کوو او هغه انټروالونه ټاکو چې د صورت او مخرج افادې ورباندې مثبت او یا منفي علامې غوره کوي، او وروسته د صورت علامه د مخرج په علامه ویشو. که په یو انټروال کې د صورت او مخرج علامې مثبت او یا منفي وي، نو د ویش حاصل یې مثبت دی، او که د صورت او مخرج علامو څخه یوه هم منفي وي، نو د ویش حاصل یې منفي دی. مګر که د مخرج افاده په کوم عدد کې 0 شي، نو د کسري افادې قیمت نه تعریف کیږي، چې په دې ډول د کسري افادې علامه لاسته راځي. یوه کسري افاده چې د یوې بلې افادې سره د نامساوات د علامو په واسطه اړیکه ولري، کسري نامساوات بلل کیږي. ښه خواږو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، دا و زموږ او ستاسې نننی درس. خو هیر مو نشي چې خپل درسونه حتما تکرار کړئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.